یو دوه ملګري وو، دواړه په میتھس کې ډېر زیات کمزوري وو. انټرویو لیدلي وو که نه. یو ملګری چې انټرویو ته ورننوت، هغه افسر دې تپوس وکړو، وایي فرض کړو ته په یو ټرین کې سفر کوې او ګرمي دې وشوه، نو څه به کوې؟ نو هغه ورته وایي زه به کړکۍ کولاو کړم. نو افسر ورته وایي ښځه چې کړکۍ تا کولاو کړه، او د کړکۍ چې کوم دی 1.5 سکویر میټر چې کوم دی دا د کړکۍ ده، او ډبه چې کوم ده هغه 12 ضربې 90 فٹ ته ټرین 80 کیلومیټر فی گھنٹه پر رفتار باندې جنوب طرف ته روان دی، او د مخامخ نه 5 میل فی گھنټه پر رفتار باندې هوا راځي، او په دې ډبه باندې لګي. د دې ډبې په یخېدو به څومره ټایم لګي؟ وړکې مه وهئ، خبره واورئ که نه. امیدوار ډېر کوشش وکړو، خو جواب یې ورنه کړو. چې بهر راووت، خپل ملګري ته یې هغه سوال وکړو. بهر یې خپل ملګري ته هغه سوال وویل چې دننه ورغی. هغه افسر د هغه نه هم هغه سوال وکړو. نو ده ته یې وایي چې ګرمي دې وشوه، نو ته به څه کوې؟ ده ورته ویې زه به خپل کوټ وباسم. نو هغه ورته ویې چې کوټ دې وباسه، که بیا دې هم ګرمي وشوه نو بیا؟ نو هغه ورته شرټ به م وباسم. نو هغه افسر لږ قار ورغی، ودې که بیا دې هم ګرمي وشوه نو بیا؟ ورته بنین به م وباسم. افسر ورته ښځه خو بیا دې هم ګرمي وشوه نو بیا؟ نو هغه ورته پینټ به م وباسم. بس په اخره کې هغه افسر له ډېره غوسه ورغله، ورته ویې که بیا دې هم ګرمي وشوه نو بیا؟ هغه ورته ویې خوراک به وکړو، مړ مې هم کې که نه، خو کړکۍ نه کولاومه.